قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دا د چپا کاروبار کې رکاوټي کار یې روانېږي نه یا کار یې خلړی ورته نه لګي یا ورته نور داسې غمونه وي نور پریشانۍ نه ورته دي ناشنا پریشانۍ نه ورته دي بس په غمونو کې ټوله ورځ تېره کړي بس په سوچونو کې ټوله ورځ تېره کړي بس په فکرونو کې ټوله ورځ تېروي په زړه کې اخلاص نه راځي هر وخت زړه کې لالچي هر وخت زړه خپي هر ټیم کې ولکه د ما نه خوا نه خوښه ګوره وام دی ګوره نن ډېر خپه یم کاروبار که ګاګ ماګ نه راځي ګوره ډېر سخت خپه یم هلکه سعودي ته راغلی یم مسافر یم او کار روزګار نشته او ډېر سخت خپه یم خواله مه راځه داسې خبرې کوي جي خپه کېږئ مو دا صورت تاسو د ورځې روزانه وفیرې وایې خو د هغې نه مخکې به تاسو درې فیرې صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم بیا په دې طریقه باندې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بیا د هغې نه وروسته چې په مثال کې دا مونږه اوه فیرې وویل د ورځې د هغې نه وروسته بیا مونږ داسې وکړه صلی الله علیه وسلم بیا به وویل صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. انشاءالله د الله په فضل سره کم رکاوټونه دي کم تکلیفونه دي زړه کې دي لالچ دی او سم لالچ راغستی زړه کې دي اخلاص نشته اخلاص پکې نشته دا ټول خبرې به راځي انشاءالله العزیز خو په شرط د دې چې مونږ او تاسو به د حرام کارونه ځان ساتو خو په شرط د دې چې مونږ او تاسو به د حرام کارونو نه ځان ساتو او د دې سره سره به مونږ او تاسو په الله باندې یقین کوو نو بیا به انشاءالله العزیز د مونږ او تاسو کارونه به الله سر ته رسوي انشاءالله العزیز که نه پوه شي بیا واورئ ښه جي داسې کار به وکړه درې پیرې به صلی الله علیه وسلم ووایې اوه پیرې به دقه صورت ووایې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا چې تاسو اوه پیرې وویل د هغې نه وروسته بیا درې پیرې صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم چې کوم یو درود تاسو ته یاد دي ها او بله خبره پکې دا ده یقین نو په الله ساتي نو انشاءالله العزیز زما وروره بالکل د الله په فضل درته وایم په پوخ یقین زما یقین په الله جوړ دی تاسو هم خپل یقین په الله جوړ کړئ انشاءالله العزیز انشاءالله کاروبار مسله و دا به ختم شي څه ټینشنونه دا به ختم شي سم مسایل دا به ختم شي زړه ته به د سکون نازي زړه به د خوشحالۍ زړه به د هر وخت په خندا خندا باندې وخت تېروي او داسې به ته هم په خندا خندا وخت تېروي او ستا زړه به هم دغه انشاءالله په خوشحالۍ او په خندا باندې وخت تېروي دا ورکوټه غون تکلیف و نو کوشش وکړو دا په خپله هم دغه انشاءالله په دې باندې عمل وکړو او وروره خفه کېږم چې ته هم ته وایې چې دا وظیفه زه څومره محتاج یم ما ته څومره تکلیفونه دي دا تکلیف به بل ورور ته هم وي زر ته زره ګوتې نه کار واخلئ او شعر یې کې به ګروپونو کې صحیح ده ځکه چې په دې باندې تاسو ته اجر میلاویږي مونږ ته به هم اجر میلاویږي او تاسو ته به هم اجر میلاویږي جزاک الله د لوی الله په امان.